الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزت مندو مغتاس دي نبي صلى الله عليه وسلم دي اسراء او دي معراج دي سفرونو بیان شروع کړیو او دا خبرم کړیو چې اسراء دا د نبی علیه الصلاة والسلام سفر ته وایي، کوم چې له مسجد الحرام نه مسجد الاقصا ته سوی بیت المقدس ته، او معراج د نبی علیه الصلاة والسلام هغه سفر ته وایي کوم چې له بیت المقدس نه له مسجد الاقصا نه آسمانونو ته شوی. دا له مسجد الحرام نه مسجد الاقصا بیت المقدس ته د نبی علیه الصلاة والسلام سفر د کوم سفر ته چې اسراء وایي، دا په آیت شریف باندې ثابت ده. الله تعالی فرمایي: سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. پاکی دا هغه ذات لره چې هغه خپل بنده په شپه شپه کې بوتل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لمسجد الحرام لمکی مکرمین الى المسجد الاقصى بیت المقدس ته، لنوریه من آیاتنا، ترڅو موږ د ته وښیو خپل آیاتونه د توحید د قدرت، آیاتونه د خپل نبی ته صلی الله علیه وسلم ته وښیو. او د نبی علیه الصلاة والسلام سفر له مسجد الاقصا نه له بیت مقدس نه آسمانونو ته، دا بیا په مشهورو احادیثو باندې ثابت ده. صحیح احادیثو کې ذکر شوی، بخاری مسلم په تفصیلی روایاتو سره نقل شوی، بلکې ټولو صحاحو سننو د معراج احادیث دارا نقل کړي دي. بیا ویلي و عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام سي کله د معراج په سفر باندې روان سو، اول آسمان کې آدم علیه السلام سره ملاقات وسو، په دویم آسمان کې له یحیی او عیسی علیه السلام سره ملاقات وسو، په دریم آسمان کې یوسف علیه السلام سره، په څلورم آسمان کې له ادریس علیه السلام سره، پنځم آسمان کې له هارون علیه السلام سره، شپږم آسمان کې موسی علیه السلام سره، وم آسمان کې له ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. لوم آسمان نه وروسته دغه چې پورې موږ تاسې مخکې جمعه کې بیان کړی، لوم آسمان نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام وایي په دې اوم آسمان کې بیا یو ونه وه چې هغې ته سدرة المنتهی وایي. سدره دا د بیرې ونې ته وایي، منتهی دا اسم ظرف ده، آخري ځای، انتها ینتهي انتها ختمېدلو ته وایي، منتها خاتمه د اختتام ځای، د ختمېدلو ځای. دې سدرې دغه بیرې ته ولې د خاتمې د اختتام بیره وایي، د آخري ځای بیره وایي. دا ځکه له لاندې سي کوم ارواحونه کوم ملایکه عملنامې داسې خیزي تر دې سدرة المنتهی پورې خیزي. دا منتها، دا خاتمه، دا انتها د دوی د ختلو ده، له دې نه بره بیا نسي ختلی. او د الله له طرف نه سي اوامر، فرامین، احکامات، امر و نهیه د الله نازلیږي، هغه تر دغه سدرة المنتهی پورې نزول کوي. دا منتها د نزول د اوامرو او د احکاماتو د باری تعالی ده. له دغه ځینې بیا ملایکه واخلي د الله اوامر، دا بیا څنګه چې الله حکم کړی همغسې دوی تطبیق کوي. وایي نو دې سدرة المنتهی ته ځکه سدرة المنتهی وایي چې دا منتها ده، دا آخري ځای ده
د ختلو، د صعود، د سفلیاتو، د دې لاندې مخلوقاتو، او دا منتها ده، دا آخري ځای ده د نزول، د راکوزېدلو، د علویاتو، د برني موجوداتو. له دې وجې نه دې ته سدرة المنتها وایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا د بیرې یو ونه وه، د دې بیرې هغه وایي لکه چاټیګانې دومره وې. چاټۍ په یمن کې یو ځای د حجر ورته وایي، لکه د حجر د چاټیګانو په شان باندې. چاټۍ لکه موږ تاسې دلته په اوړي کې اوبه پکې اچوو، بیا شاوخوا یو بوجۍ یو کپړه تېر تاو کړو، هغه کپړه لنده کړو، بیا په دې چاټۍ کې اوبه یخې سي، سیوري تر ونې لاندې یو ځای سوري ته کېږدو، هغې ته چاټۍ وایي. خو په عربي کې ورته قلتون وایي، جمع قلال. وایي د دې بیرې هغه میوې فکان نبقها کقلال حجر، وایي د دې هغه بیرې دومره وې لکه د حجر چاټۍ. د حجر چاټۍ هغه ډېرې غټې غټې لولوي، تقریبا په یو کې 200 لیتره اوبه راځي، یعنی نو یوه بیره یې دومره وه لیتر تقریبا له کیلو سره برابر ده. معمولي څه فرق پکې کوي په بعضې څیزونو کې، یعنی یوه بیره یې 200 کیلو په اندازه باندې وه. و اوراقها کاوزان الفیلة، وایي د دغې بیرې دغه پاڼې چې وې هغه وایي لکه د فیلانو د غوږونو په شان باندې لوی لوی ول. پاڼې د فیلانو د غوږونو په شان باندې پلنې پلنې وې، غټې غټې وې. او وایي د دې د یو خاک په سیوري کې، یو خاک د ټولې ونې نه، د یو خاک په سیوري کې وایي یو سپور هغه 1500 کاله به مزل کوي. دا دومره د بیرې ونه ده. وایي په دغه وخت کې چې کله زه دې ته ورسېدم، وایي په دې بیرې باندې د الله تعالی له طرف نه د محاسن، زیبایی او حسن په دې باندې نازل شو. دا د بیرې په ونه باندې وایي داسې حسن پې نازل شو چې زه اوس تاسو ته تعبیر نسم کولی چې دا د بیرې په ونه باندې څومره حسن راغی. وایي په دې کې د سرو زرو شوپرکان، پتنګان دا پکې پیدا شول، او په ونه کې ډېر لوی حسن راغی. الله تعالی فرمایي اذ یغشى السدرة ما یغشى، وایي کله چې دا سدرة المنتها دا پټه کړه هغه حسن، زیبایی، محاسنو، ما یغشى کوم چې سدرة المنتها پټه کړه. وایي له دې سدرة المنتها نه چې وړاندې لاړم، وایي بیا داسې ځای ته ورسېدم چې اسمع منه صریف الاقلام، وایي داسې ځای ته ورسېدم چې هلته مې د قلمونو غږ اورېدل. صریف الاقلام د قلمونو غږ. پخوا چې به دا خطونه خلکو زده کول، بیا به د لرګي تخته وه او د لرګي قلم به و، د کړکي د نای قلم به و، په دې باندې به خط لیکل. نو هغه اول چې به د ټکی شروع کو، د قلم په نوکه کې به رنګ ډېر و چې د آخر ته به راورسېدی، هغه رنګ به یې وچ سو. نو هغې به داسې غږ 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 کول، د سړي به دا زړه ورسره د زیږ زیږ کېدو. دغو غږ ته شریف وایي، شریف الاقلام. وایي زه هم داسې ځای ته ورسېدم چې هلته مې د قلمونو غږ اورېدو، هغه قلمونه چې په هغو باندې ملایکه و د الله تعالی اوامر، نواهي، احکامات دا لیکل. وایي داسې ځای ته زه ورسېدلم. عزتمندو تر دغه ځای پورې د نبی علیه الصلاة والسلام دا د معراج سفر دا بالکل ثابت ده. جمهور اهل سنت والجماعت په دې باندې مقر دي، په مشهورو احادیثو کې ذکر شوی ده. انکار بدعت ده، که څوک له دې نه انکار وکړي هغې ته موږ مبتدع وایو، دغه حکم د مبتدع ده. دلته یو بله مسله د عزتمندو چې هغه د صحابهو منځ کې په دې کې اختلاف ده چې له دغو سدرة المنتها نه وړاندې نبی علیه الصلاة والسلام الله سره ملاقات شوی که نه ده شوی، الله یې لیدلی که نه ده لیدلی. په دغه ځای کې د صحابهو له هغې نه وروسته د اهل سنت والجماعت د علماو، د محدثینو، د سلفو ترمنځ په دې مسله کې اختلاف ده. هغه له وجې د دلایلو نه هر چا سره یو څو احادیث شته.
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین دی مومنانو مور هغه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب سره ملاقات نه ده شوی بلکې د سې ته ورسېدو چې د قلمونو غږی اوریدو الله په د باندې المنزونه فرض کړل خو لا الله سره ملاقات نه ده شوی. هذا القياس عبد الله بن مسعود صاحب نم دا خبر را نقل سوی ده لا حسن بصری نم دا را نقل ده وایس ملاقات نه ده شوی. د دې بالمقابل عبد الله بن عباس صاحب كعب الاحبار سلوی تابعی ده لوی عالم ده او حسن بصری نه بل روایت راغلی ده لا ابو هريره نه نقل راغلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الله سره ملاقات کړی په شپه د معراج کې. هر یو په دې کې دلایل وایي. عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات نه کړی. د عائشہ تنها یو شاګرد د مسروق هغه عائشہ تنها چې نقل کوي وای عائشہ رضی الله عنها یو ورځ و فرمایل د مسلم شریف حدیث ده وای چا چې په دې درو کې و خبر وکړه هغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په الله باندې لوی دروغ وویل. ایوه خبر ده چې څوک وایي چې نبی اسلام خپل رب لیدلی و دا دروغ وویل ډېر لوی دروغ یې وویل. دویم دا څوک وایي چې نبی اسلام په قرآن کې یو شی پټ کړی و د شریعت د دین له احکاماتو نه کوم شی پټ کړی دا هم لوی دروغجن ده. نبی اسلامي څه هم نه دي پټ کړي. څوک دا وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د راتلونکي شیانو خبر ورکول کبا الله ورته وحی هم نه وکړي یعنی نبی اسلام ته علم الغیب وای کدام څوک وایي دی لوی دروغ وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د غیب علم نه و د غیب علم یو الله سره ده. نبی اسلام ته هغه علم کوم چې الله ورکړل. مسروق وای ما ورته ویل چې عائشہ رضی الله تعالی عنها نو دلته خو الله تعالی وای ولقد رآه نزلة اخرى یقینا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل نزلة اخرى بل کرت دویم ځلی ولیدل. وای عائشہ رضی الله تعالی عنها راته ویل په دې آیت باندې ته څنګه استدلال کوي دلته خو الله تعالی نه د مراد سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله دویم ځل ولیدل دلته جبرائیل مراد ده یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام دو ځل ولیدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرائیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل باندې په اصلي صورت باندې دو ځل راغلی ده. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه کې لجبل نور لغار حران راکوز شو کله چې لغرن راکوز شو په دغه وخت کې جبرائیل علیہ السلام ولیدل چې د آسمان په کنارو کې وزرونه غوړولي ول 600 وزرونه ول او د یاقوت د زمرودو په شان باندې لدین یو شی وریدل یو وریدل ته ولیدل او یو وری په سدرۃ المنتهى کې ولیدل. ثم دنا وای بیا د جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نږدې شو فتدلى نورم نږدې شو او یو دا رویت سو چې هغه پاجیات کې سو ولقد رآه نزلة اخرى دا وای التف سدرۃ المنتهى کې سو. وای نبی اسلام خپل رب نه دی لیدلی. عائشہ تنها وای الله تعالی وای چې لا تدرکه الابصار دا سترګي الله تعالی نسی لیدی وهو يدرك الابصار الله تعالی دا د سترګو خاوندان ویني وهو اللطيف الخبير الله تعالی لطیف ده مهربان ده خبیر په هر څه باندې خبر لري. نو د عائشہ تنها دا رایه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لیلۃ المعراج کې د معراج په شپه الله تعالی نه دلیدلی. بل دلیل وای ګوره موسی علیہ السلام ته الله تعالی وای ته ما نسی لیدی. موسی علیہ السلام چې کله تور تلاړ الله تعالی ورسره خبرې وکړې الله تعالی ورته وحی وکړه دی الله تعالی خبرې د ډېرې خوښې شوې. کله چې د الله تعالی خبرې ختم شوې د الله ته ویل چې یا الله ما ته ځان وښیه چې زه تا ته وګورم.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وای کله چې موسی علیه السلام ادي موږ معین وخت او ځای ته راغی وکلمه ربه او پروردګار سره خبرې وکړې قال دویل رب ارني انظر الیک یا الله ما ته ځان وښیه چې زه تا ته وګورم الله تعالی ورته لن ترانی ما لیدی نسې ولكن انظر الى الجبل دغه غره ته وګوره فان استقر مكانه فسوف تراني کدا غر په خپل ځای باندې ټینګ سو ودریدو ته به بیا ما ووینې فلما تجلى ربه للجبل کله چې الله تعالی خپل تجلیات خپل انوار د غره ته متوجه کړ جعله دکا هغه ټوکړه ټوکړه وګرځول وخر موسی صعقا موسی علیہ السلام راولویدو بېهوشه موسی علیہ السلام باندې بېهوشي راغله فلما افاق کله چې موسی علیہ السلام بیرته په هوش راغی قال ویل سبحانك تا ته پاکي ده یا الله وتبت الیک وانا اول المسلمین زه اول المؤمنین زه اول د مؤمنانو یم په تا باندې یا الله زه ایمان لرم او بیا به داسې سوال نه کوم سبحانک تا ته پاکي ده داسې سوال به بیا نه کوم وای آدم موسی علیه السلام چې الله تعالی ته ویل چې ما ته ځان راوښیه ارني انظر الیک الله تعالی ورته لن ترانی ته ما هرګز ونه وینې وای له دې نه معلومیږي چې الله تعالی په دې دنیا باندې دا نه لیدل کېږي دا د عایشه رضی الله تعالی عنها رأی ده خو یو جماعت نور د صحابه لکه عبدالله ابن عباس په تابعینو کې کعب الاحبار دارنګه نور صحابه او تابعین هغوی وایي نبی علیه الصلاة والسلام په لیلة المعراج کې خپل رب لیدلی ده همدغه مسروق تابعي چې مخکې د عایشې تنها قول نقل کو دا د عبدالله ابن عباس صاحب او د کعب الاحبار د دې حدیث هم دی نقل کوي د دې دواړو هغه وایي د عرفې ورځ وه حج ولو وایي عرفات کې عبدالله ابن عباس صاحب کعب الاحبار ته راغی کعب الاحبار ته راغی ورته ویل ای کعبه نبی علیه الصلاة والسلام په لیلة المعراج کې خپل رب لیدلی و که نه و لیدلی دا کعب الاحبار په زوره باندې تکبیر ویل الله اکبر دی په زوره وویل وایي خو دومره په زور وویل چې دا شاوخوا غرونو ورته جواب وویل سړی نه په غرونو کې چې په زوره غږ وکړې لا غرونو بیرته جواب درته راسي د تا د غږ انعکاس راسي وایي دومره په زوره تکبیر یې وویل عبدالله ابن عباس صاحب ورته ویل وایي ای کعبه موږ بني هاشم یو مطلب دا و چې موږ بني هاشم یو په موږ باندې دونه په زوره خبر مه راکوه له موږ سره لږ ګزاره کوه د نبی علیه الصلاة والسلام خاندان یو د هغو اهل بیت یو دا په چا باندې په زوره خبر ورکول دا خو د غوسې غوندې په شان باندې معنا لري کعب الاحبار ورته ویل وایي الله تعالی د خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم او د موسی علیه السلام منځ کې تقسیم کړی موسی علیه السلام سره خبرې وکړې په تور کې او نبی علیه الصلاة والسلام هغه سره هغه ته ځان ورښکاره کو په لیلة المعراج کې نو موسی علیه السلام ته د الله تعالی خبرې کول دا د ده تقسیم سو د ده برخه سوه او د نبی علیه الصلاة والسلام له الله سره ملاقات وسو دا د نبی علیه السلام خصوصیت سو عبدالله ابن عباس صاحب هم په همدې عقیده ده حسن بصری خو به وایي بالکل قسم کول چې په الله قسم چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل رب لیدلی ده هغه به په دې خبر باندې قسم کول او په همدغو آیاتونو د سورت نجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى وبيدا الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام ترى نزدي شو دلتا
دی دسی معنا کوي چې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نږدې سو فتدلى او ښه نږدې سو فکان قاب قوسین او ادنى بیا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی الله په نسبت دومره نږدې وو قاب قوسین قاب په معنا دی قدر کوي لکه په اندازه د دوو لیندیو لکه په اندازه د دوو قوسونو لیندی چې هغه شي پکې ولي هغې ته قوس وایي عربو چې به کله خپل منځ کې صلح کوله بیا به ایوم خپله لینده راواخسته ابل به خپله لینده راواخسته دواړه لیندې به سره یو ځای کړې بیا به دواړه ونیوله په شریکه بیا یو غشی ځینې وویستل نو دا د دې د صلح معنا وه یعنی ما او تا دشمن او د ما او تا دوستي سوله دشمن هم یو ده او لیندۍ او غشی هم یو ده ما او تا به خپل منځ کې نه جنګېږو بل سره به جنګېږو وای قاب په معنا د قدر وای دومره نږدې سو قدر قوسین په اندازه د دوو قوسینو دویم تفسیر په دې کې راغلی دلته وای قلب ده دا قاب دا مفرد ده خو جمع تسنیه ده قوسین تسنیه ده خو مفرد ده یعنی قوسین دو ذکر کړي لغو چې یو مراد ده او قاب یو ذکر کړي خو لدینه قابین مراد دي لیندوی چې داسې په لاس کې ونیسې دا کوم ځای چې لاس کې نیولی دې ته مقبض وایي د نیولو ځای او په دې کوم ځای کې چې دا پړی باندې دې ته مربط وایي او دا د لاس نیولو او دا د تړلو تر ځای دې ځای ته یې قاب وایي نو په هره لیندۍ کې دوه قابونه یو قاب دې پلو ته یو قاب دې پلو ته وایي نبی علیه الصلاة والسلام له خپل رب سره دومره نږدې سو لکه قابی قوسن لکه دی یو قوس دو قابه دی یو قوس دی دو قابو ترمنځ یو مټ مسافه خالی دی نیولو په اندازه دومره مسافه وای دومره نږدې سو دا د عبدالله ابن عباس صاحب د کعب الاحبار د دغو تفسیر ده فاوحى الى عبده ما اوحى بیا خپل بنده ته وحی وکړه د هغه څه چې وحی وکړه هغه به بیا انشاءالله په راتلونکي کې ووایو قدرمنو دا بعض مسائل چې په هغې کې د صحابه کرامو په هغې کې د تابعینو د سلفو د ائمو د مجتهدینو د اهل سنت والجماعت اختلاف وي او هغه اختلاف په دلایلو باندې بنایي په قرآن په حدیث په دې باندې بنایي په هغو کې به عزتمندو هغه اختلاف به هغه د احادیثو په رڼا کې بیانوي هغه اختلاف به د نصوصو د آیاتونو په رڼا کې بیانوي بدون لتعصبنا بدون لتشددنا غیر لدینا چې په دې کې په چا باندې د چا په حق کې بدګویي وشي یا چا ته غلط نسبت وشي د اختلافي مسایلو دا اصول د اجتهادي مسایلو د بیان دا فرض طریقه ده چې په هغې کې به چا سره تشدد نه کوي په هغې کې به له چا سره تعصب نه کوي په هغې کې به په چا باندې لعن بد نه وایي د اختلافي مسایلو دغه اصول دي لکه موږ تاسو د سلفو کتابونه راواخلئ د هر مذهب راواخلئ که د احناف وي که د شوافع وي که د حنابله وي که د حدیثو شروحات راواخلئ که د متقدمینو تفاسیر راواخلئ که په کومه مسله کې اختلافي هلته به وایي دا رایه دي عبدالله ابن عمر ده د عبدالله ابن عباس ده رضی الله تعالی عنهم دا رایه د عبدالله ابن مسعود ده د ابراهیم نخعي ده د امام ابو حنیفه ده رضی الله عنهم بیا به دې دلیل وایي په دومره انداز کې به عزتمندو اختلافي مسایل بیانوي په دې کې به ګوري چا ته تشدد نه کوي د اختلافي مسایلو په بیان کې د څوک تشدد وکړي تعصب وکړي لعن طعن ووایي دی د اول په ځان باندې فیصله وکړي چې زه د سلف ولا طریقې نه وتلی دغه سړی د په ځان فیصله وکړي چې ما د صحابو په طریقه باندې اختلاف نه بیان کړی ما د تابعینو په طرز باندې بیان نه کړی ما د تبع تابعین د ائمه مجتهدین د هغو په طرز مې نه کړی زه خپله اول د سلف ولا طریقې نه وتلی او که چا په اختلافي مسایلو کې اعتدال وکړو
چا په اختلافي مسایلو کې د نصوص قرآن کې بیان کول لعن لعن نه ویل الله دې ته نور توفیق ورکړي دا سلف او طریقه دا مسله مې ځکه وویله چې په رؤیت کې باری تعالی کې تاسو تشدد مکوئ کچا ویل چې نبی اسلام الله تعالی په دې دنیا او ليله المعراج کې لیدلې او لیدلې د باندې صحابه او قول کچا ویل چې دې لیدلې او دې لیدلې د باندې صحابه او دا قول تخبل مطالعه وکړه چې کومه خاطر دې رجحان ذهني رجحان راغی ترجیح راغله بس عمل خبر کړه ابل باندې رد کان بوایا ځکه انت لوی صحابه دي عائشه كان حاله چې هغه ته غلط نسبت ورسېږي انت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما چې هغه ته غلط نسبت ورسېږي بلکې په ټولو مسایلو کې همدا وسې کوي عزتمندو یو بل مسله چې هغه په قیامت کې دی الله تعالی لیدل دي په جنت کې دی الله تعالی لیدل دي هغه بیا د ټولو صحابه کرام او تابعین او ائمه مجتهدین اهل سنت والجماعت ترمن هغه اتفاقی مسله ده هغه کې صرف معتزله چې هغه یو مبتدع عدالت او وی په قیامت کې الله تعالی نه لیدل کیږي او جمهور علماء اهل سنت والجماعت صحابه تابعین ائمه مجتهدین ولیدل کیږي وجوه يومئذ ناظره ځینې وختونه به د قیامت په ورځ سر وتازئ له خوشحالي له ښه څه به ډک وي الی ربها ناظره خپل رب ته به کتونکي وي دا حسن ترتازګي دا به د الله تعالی د نظر له وجې نه وي چې دوی به الله ته ګوري حدیث شریف د بخاري مسلم ټولو صحاح او سنن روایت کړی وایي تاسې به خپل رب وینئ د قیامت په ورځ سترون ربکم کما ترون هذا القمر وای دا خپل رب ویني لکه لاس بګوي چې ویني دا تشبیه په لیدلو کې راځي یا الله تشبیه لاس بګوي سره نه راځي یعنی تشبیه د رؤیت له رؤیت سره ده تشبیه د مرګي له مرګي سره نه ده لا تضامون فی رؤیته تاسو به د قیامت ورځ د الله په رؤیت کې بالکل یو بل ته تکلیف راځي لکه سپوږمۍ ته په خپل کور کې ویني هغه په خپل کور خپل هر ځای په خپل ځای کې ویني الله به داسې هر مؤمن په خپل خپل ځای کې ویني په خپل خپل جنت کې دی ویني الله تعالی دې موږ نصیب کړي وځینې روایتو کې راځي لا تضارون فی رؤیته لا ضر یضر ضرا یو بل ته به ضرر نه رسوي دي الله په لیدلو کې په درېیم روایت کې راځي لا تضامون دا مې ورمشاهده کړه ضم يضم ضما ومعنى دي انضمام یو له بل سره بټېلې ټمبې نه کوي دکی میکې باندې واړوي دی الله په دې د هر سړی دې په خپل ځای باندې ویني